السلام علیکم ګران دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو چې خپل پرسونل انفارمیشن یا خپل شخصي معلومات د ټي بي بي ایس سیستم ته اضافه کړو. لومړی په ایډیټ باندې کېکاږو، بیا دغه علامه چې د عکس علامه په دې باندې کېکاږو او خپل کمپیوټر کې مې چې کوم تصویر دی هغه انتخابوو او بیا اوکې وهو او بیا هم اوکې کېکاږو. د دې نه وروسته هغه کوم معلومات چې موږ مخکې ورکړي دي هغه کې ځینې که چېرته نیمګړتیا پاتې وي، مثلا زموږ ځینې شیان پاتې دي د هغې د جملې څخه مدني حالت دی، تاسو واده کړی ده او که مجرد هستئ، همدارنګه په کوم ښار کې پیدا په کوم مملکت کې پیدا شوي هستئ دا انتخابوئ. همدارنګه د دې نه وروسته په کوم ښار کې پیدا شوي هستئ خار هم انتخابوي. بیا که تاسو سره چیرته پاسپورت موجود وي خو پاسپورت انتخاب کړئ، او که پاسپورت موجود نه وي تاسو کولی شئ چې ایډنټي کارت انتخاب کړئ، هلته بیا خپل د تذکرې معلومات اضافه کړئ. که چیرته هم پاسپورت انتخاب کړو نو بیا د پاسپورت شمیره مو دلته ولیکئ. ټایپ آف پاسپورت کې که تاسو سره د سټوډنټ پاسپورت وي نو ایس ټي ولیکئ، او که عادي پاسپورت وي بیا پی ولیکئ. او زموږ د افغانستان د پاسپورټونو کوډ چې دی هغه اے اف جی او پاسپورټ مو اټچ کړئ. که چېرته تاسو د بل ملک تابعیت لرئ دغه ټیک مارک کېکاږئ، او که نه لرئ دا مه کېکاږئ. که چېرته مو کېکاږه نو باید مجبور هستئ چې د کوم ملک تابعیت لرئ هغه معلومات اضافه کړئ. په دې ځای کې درې پوښتنې کوي. لومړی د دین په اړه پوښتنه کوي چې کوم دین پورې اړه لري، همغه دین انتخاب کړئ. دوهمه پوښتنه د ایتنیسټي ده چې کوم قوم پورې تاسو اړه لرئ، مثلا موږ افغانان یو نو افغان پکې انتخاب. او دریمه پوښتنه دا ده چې آیا تاسو کوم معیوبیت لرئ، یعنی کومه ډیسیبلیټي لرئ، که لرئ یو هر مشکل چې لرئ هغه انتخاب کړئ، او که نه لرئ I don't have any disability. بیا راځو د سیف بټنه کېکاږو. انفارمیشن آن هابیز برخه کې ستاسو د شوق او ذوق په اړه پوښتنه کوي چې د ایډیټ کېکاږئ. دلته یې لیست درکړی دی چې یعنی تاسو کله بیکاره کېږئ یا وخت پیدا کوئ کوم کارونه کوئ. دلته یې لیست درکړی دی. دې لیست نه چې هر کار کوئ تاسو هغه انتخاب کړئ. که چیرته په دې لیست کې هغه کار چې تاسو یې کوئ خپل په وزګار وختونو کې هغه نه و نو کولی شئ چې په دغه برخه کې تاسو ولیکئ. مثلا زه لیکمه چې I like to study in my free time. سیف بټنه کېکاږئ. په دریمه برخه کې چې سپیشل ټیلنټ انفارمیشن دی دلته ایډیټ کېکاږئ. که تاسو داسې خاص مهارت لرئ دلته لیست درکړی دی، د دې لیست څخه انتخابولی شئ. مثلا د دې لیست نه زه فوټوګرافي انتخابوم، نور څه مثلا انتخابوم هینډبال، بوکسینګ. او که چیرته داسې کوم خاص مهارت تاسو لرئ چې په دې لیست کې نه و نو دلته خپله هم لیکلی شئ. مثلا زه په دې ځای کې لیکمه I have the talent of data analysis. بیا سیف بټنه کېکاږم. د پرسونل انفارمیشن برخه تکمیل شوه. تر بیا مو په الله سپارم. خوشحاله او ښه وختونه ولرئ.